د ستر ځواکمن په سپېڅلي نامه د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یوه نوې په خوشحالۍ سوکالۍ او د خپلو کورنیو ترڅنګ تېره کړې وي. دا چې په ټولنه کې موږ او تاسې په هره برخه کې هم ښځینهو ته اړتیا لرو هم نارینهو ته اړتیا لرو او واقعیت هم زموږ او ستاسې ټولنه بغیر د ښځینهو څخه هم نامکمله ده او بغیر د نارینهو څخه هم. هغه وخت کې یو ټولنه ترقي کوي او پرمختګ کوي چې کله ښځینه او نارینه یې په ګډه سره دوی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره کار وکړي. راغلو بیا هم یوې بلې مېرمنې ته چې دوی هم په ډېر کم وخت کې غوښتي دي چې په ډېره مهمه برخه کې کار وکړي تر څو د ګران هیواد افغانستان ځوانانو لپاره چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر دي هغې لپاره په هماغه خپله برخه کې کار ترسره کړي. مېرمن سویتا اکبري په لوړو زده کړو کې د تحقیق په برخه کې د وزیر مشاوره یا ستره سلاکاره ده. مننه ډېره زیاته چې موږ ته مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. سلام تقدیم همه بیننده های محترم تلویزیون شمشاد. برنامه داریم امروز با شما. مننه ډېره زیاته. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. مېرمن اکبري دا چې موږ تاسو ټول د ګران هیواد افغانستان یو خو افغانستان 40 ولایته لري. لیدونکو ته به هم دا سوال وي چې مېرمن اکبري له کوم ځای څخه ده؟ من تولدم در خود کابل شده و دوره مکتب و لیسانس خود در جوزجان تمام کردیم، یعنی بیشتر عمر خود در جوزجان سپری کردیم، در ولایت جوزجان. یعنی اصل کې د جوزجان است؟ اصل از کابل هستم. د کابل است مګر وخت په جوزجان کې تیر کړی؟ بله. د ماشومتوب دورې څخه یادونه کوو چې کلی کې مو هم ژوند تیر کړی که نه؟ ما تنها در خود شهر جوزجان زندگی کردیم و در کابل همچون همه دوستا هستن و همیشه رفت آمده داشتیم. د زده کړو په اړه مو ویل چې تاسې لومړی ابتدایي زده کړې او لوړې زده کړې مو په جوزجان کې ترسره کړي دي. کومه رشته کې مو زده کړې کړي دي؟ تحصیلات لیسانس، ماستری و دکترای خود ما در انجینری کیمیاوی انجام دادیم. تحصیلات لیسانس ما در پانتون جوزجان بوده و بعدا ماستری و دکترا را در یکی از پانتون‌های معتبر کشور مالزیا تمام کردیم. دغه برخه مو خپله خوښه کړې وه که د کورنۍ خوښه وه چې تاسو په دغه برخه کې زده کړې ترسره کړې؟ ما علاقه‌مندی خود ما همیشه بوده که ما در یک رشته که تحصیل میکنم باید اول خودم باید علاقه‌مندی داشته باشم. طبعا علاقه‌مندی خاص خودم بوده و به می خاطر ما تا درجه دکترا ادامه دادیم می تحصیل. ماشاءالله ډېر ښه. که د ژوند په اړه مو راته ووایاست چې واده مو کړی که نه؟ بله ما ازدواج کردیم و یک دخترک هم دارم. ماشاءالله ډېر ښه. څنګه واده ستاسې د رسم و رواجونو په اساس ترسره شوی دی؟ د کورنۍ خوښه مو وه؟ مصارف پکې ډېر و کم و؟ طبق معمول مطابق رسم و رواج افغانستان که ما می‌داریم در افغانستان ازدواج کردیم. البته در اینجا خودم هم رضایت خودم هم شرط بوده. بله ما زندگی خود بسیار خوش هستم. څنګه کله چې افغانستان ته راغللی بعد د ډېرې مودې وروسته یعنی پخوا تاسې تللي وې د افغانستان څخه مهاجرت مو تېر کړی دی چې راغلی افغانستان تصویر څنګه تاسو ته معلومېدلو؟ تفاوت‌های زیاد وجود داشته در مدت زمانی که ما در افغانستان نبودیم. البته در مدت 7 سالی که ما در افغانستان نبودم، 7 سال قبل اگر ما مقایسه کنیم با امروز خیلی تفاوت‌های مثبت در افغانستان آمده. قبلا شاید طبقه و ناز خصوصا اگر ما مثال بزنیم خانم‌ها زیادتر نمیتونستن به بیرون از افغانستان به تحصیلات عالی برن. خوشبختانه امروز یک مشکل نیست برای اکثریت از خانم‌ها و فامیل‌ها هم همیشه حمایتشان میکنن. خیلی تفاوت‌ها وجود داشته و ما خوشبین هستیم به این تفاوت‌ها. دا خو سری تاسو د زده کړو په اړه چې کورنۍ تاسو سره ودرې لاړې بهر کې تاسې خپلې زده کړې ترسره کړلې خو چې کله د افغانستانه تاسې 9 کاله 8 کاله پخوا لاړلئ یعنی په بل وطن کې تاسې مهاجر شولئ هغه پخوانی تصویر که اوسني تصویر سره پرتله کې څومره د خلکو په ژوند کې بدلون راغلی دی؟ در رابطه همی صحبتی که قبلا داشتیم باز هم در خیلی خوشبین هستیم. خوشبختانه فعلا اکثریت از فامیلا خیلی آماده به این هستن و حمایت میکنن برای طبقه و ناز دخترای خود که به خارج از کشور بفرستن برای تحصیلات عالی، ماستری یا دکترا. همچنان تفاوت ها زیاد وجود داشته. فعلا حمایت فامیل همچنان بوده و حمایت دولت و جامعه هم خیلی موثر بوده در این قسمت که واقعا فعلا خیلی کمتر از مشکلات میبینیم در قسمت خصوصا تحصیلات عالی خانم‌ها در این بخش. د ژوند ډیره خوږه خاطره مو که زموږ سره شریکه کړئ؟
خاطرهای خوش در زندگی انسان ها می باشه البته همیشه. من هم خاطرات زیاد دارم. شاید از خاطرات خوش زیاده که من یاد بکنم دوره تحصیلات ما در کشور مالزیا بوده، چرا که یکی از اهداف مهم زندگی من همیشه تحصیلم بوده که من بتونم تحصیل با کیفیت داشته باشم. همواره کوشش میکردم تا تحصیل با دستاورد بر افغانستان بیارم و من هر زمانی که در مسابقات بین‌المللی در کشور مالزیا اشتراک میکردم، مسابقات علمی بین‌المللی، خوشبختانه همیشه موفق میشدم که با مدال طلا و قره و افتخار افغانستان کسب کنم که این یکی از روزهای خوشم یا خاطرهای بسیار خوش زندگیم هست و من همیشه تلاش خواهد کردم که با دستاورد به کشور خود همیشه برگردم. تاسو یعنی په افغانستان کې یعنی تاسو د افغانستان یو ښکلی تصویر مو نړیوالو ته وړاندې کړلو، بیا همالته چې کله تاسو په دغه مسابقه کې ګډون کولو د افغانستان په نمایندګۍ، بیا هم تاسو د افغانستان په نوم څومره تاسو د افتخار ځای ښکاره کېدل چې کاشکې په افغانستان کې سوله راشي او ډېری زموږ ځوانان دغه راز راشي مسابقو ګډون وکړي دوی؟ البته اشتراک در مسابقات بین‌المللی موضوعات زیاد لازم هست که آدم در نظر بگیره. یک موضوع اساسی اعتماد به نفس هست. آدم اعتماد به نفس داشته باشه. مطمئن هستم که اکثریت خانم‌های افغان ماشاءالله توانایی را در وجودشان دارن، جرأت کنن یک کار تحقیق را خصوصا که انجام میدن در اختیار تمام ارگانیزیشن های بین‌المللی هم میتونن بگذارن. اگر تحقیق از اینا واقعا به سطح مسابقات بین‌المللی باشه، میتونن که اینا در مسابقات بین‌المللی اشتراک کنن و بعدا از تحقیقات و کارهای تحقیقاتی خود دستاورد برای کشور خود داشته باشن. ډیر ښه. په کورنۍ کې درته څوک ډیر ګران دی؟ امروز در جایی که هستم بسیار مدیون والدینم هستم، خصوصا پدرجانم مرا بسیار حمایت کردن، همیشه تشویق کردن و همیشه حمایت کردن و گفتن که ما همیشه با تو ایستاده هستیم. در این قسمت بسیار تشکر میکنم از مادرم مهربانم، همچنان در کنار دعایشان مرا همیشه حمایت کردن که من باید به تحصیلات خود ادامه بدم، با وجود اینکه مشکلات زیاد را خانم‌های افغان متقبل میشن وقتی که یک راه بزرگ را اینو اختیار میکنن. همچنان ناگفته نماند همسرم که همیشه در مسابقات بین‌المللی مرا خیلی همکاری کردن و تشویق کردن که من میتونم در این مسابقات اشتراک کنم و میتونم دستاورد بر کشور خود داشته باشم. بغیر د چا ژوند نشي کولی؟ به نظر من اگر یک سوال از یک مادر شود، در این قسمت شاید هر مادر بگوید که شیرین ترین چیزی که در زندگیم دارم طفلم هست. دخترم هست، حسنا جان، بسیار دوستش دارم، 3.5 سال عمر داره و تمام اعضای فامیل خودم به شمول والدینم، خواهر برادرانم و همسرم بسیار دوستشان دارم و شاید بدون هیچ یکیشان زندگی بر من ممکن نباشه. په شخصي ژوند کې ستاسو په اند باندې د خوشحاله ژوند راز په څه کې وي؟ موضوعی که یک فامیل میتونه خوشبخت بسازه هم نظر بودن همسران هست. میتونیم که با هم همیشه هم نظر باشیم. هر تصمیمی که در زندگی خود میگیریم باید اول مشورات داشته باشیم، مشوره بکنیم. فکر کنم راز موفقیت همیشه در هم نظر بودن و در مشوره در زندگی هست که میتونیم همگام پیش بریم و همگام موفق باشیم. د ژوند داسې پړاو هم تاسو تیر کړی دی چې هره لحظه ستاسو په خوښه تیر شي؟ زندگی البته همیشه مطابق میل خودمون نمیتونیم پیش بره، اما ما سعی خود باید همیشه داشته باشیم، تلاش داشته باشیم. بعض اوقات رخ میده ما هدف را تعیین میکنیم اما به نتیجه نهایی هدف خود نمیرسیم، اما ما خوشبختانه همیشه اهدافی که بر خود تعیین کردیم دقیقاً به هدف خود رسیدیم و بسیار زیاد تلاش کردیم، از خیلی مشکلات دیگر هم سپری کردیم مګم به هدف خود رسیدیم و موفق بودیم. دا چې په ژوند کې یو میرمن، یو مور، یو لور غواړي پرمختګ وکړي، باید په کورنۍ کې څوک د دې ډېر زیات ملاتړي وسي، ځکه دغه درې مرحلې مهمې مرحلې دي موږ او تاسو لپاره. بدون مشوره فکر نکنم که هیچ زندگی موفق ما میتونیم داشته باشیم. من همیشه هر تصمیمی که در زندگی میخوایم داشته باشم مشوره اول با والدینم می داشته باشم، مشوره با همسرم همچنان، نظر از اونا را همیشه شرط میدانم. در پلوی از این خواهرم که از من بزرگتر هستن مشورهای خوب همیشه برام میتن و برادرانم هم همیشه سهم داشتن در موفقیت های زندگی و در مشورهای کاری و مشورهای
که همیشه در زندگی خود خواستیم کار را انجام بدیم، از اونا مشوره داشتیم. په ژوند کې چې کله د یو سخت حالت سره مخامخ کیږي لومړی چا ته ځان رسوي؟ مشکلاتی که در زندگی ما رخ میده همیشه اول رجوع میکنیم به خداوند یکتا تا بتانیم راه حل را از خداوند یکتا برش بخواهیم که چی راه به ما مناسب تر هست و خوبتر است تا ما بریم. و ما واقعا همیشه در مشکلاتی که در زندگی خود ماندیم یا تصمیمی که داشتیم به خاطر پیشرفت یا ترقی در بخش کارهایم همیشه و خداوند دعا کردیم و خواستیم که ما اگر واقعا آرزوی ما مناسب هست و ما بتونم به آرزوی خود برسم. در کنار از این وقتی که مشکلات می داشته باشیم به کلانا به والدین همیشه رجوع میکنیم و همچنان باز هم همسرم همیشه حمایت کرده و به او هم مشوره کردیم که راه حل مشکل را بتونیم پیدا کنیم. څنګه د کور کارونو سره څنګه یاست؟ مسئولیت‌های زیاد شاید در خانه ندارم چون یک فامیل کوچک هستیم. همیشه تلاش میکنم به دخترکم رسیدگی کنم و همچنان به اعضای فامیلم رسیدگی کنم. کارهای زیاد خاص ندارم. شاید اگر عامیانه بگویم پخت و پز هست و یگان کارهای خرد و ریزی دیگه هست در خانه زیادتر سهم میگیرم. چی ښه پخولی شئ؟ فکر کنم یک آشپز شاید زیاد خوب نباشم اما همیشه کوشش کردیم. اما وقتی که به دوستا همیشه آماده کردیم اونا تعریف کردن خودم دقیق نمیفهمم. زیادتر میتونم منتور خوبتر درست کنم و تا حد قابلی پلو هم میتونم خوبتر درست کنم. روز هم شده که دست جمعی دوستا آمده باشه خانه‌تان یک چیز خوب برشان پخته کرده باشین دقیقاً مصروف شین تا که رفتین دیگ سوخته باشه؟ البته اینطور نشده اما در خارج وقتی که زمانی که من دوستای خارجی را دعوت میکردم زیادتر به منتو قابلی پلو که زیاد در خارج مشهور بود و باز اینا از بس که خوشش هم میامدن همش کتابچه و قلم میآوردن و بالای سرم استاد میشدن که یک بار که میخوردن بار دیگه میگفتن با ما آماده کو ما نوت بگیریم که تو آماده کردی. یعنی یک میمانی رو دو دفعه میخوردن؟ حتما چندین بار تکرار میشد و حتی بعضی‌هایش هم وقتی که میدیدن میگفتن چی وقت باشه که یک منتوی داشته باشه. یعنی همیشه یک تقاضا از اونا بوده و خوش داشتن که با هم باشه. من ډیره زیاته خوشحاله اوسئ کور مو ودان. قدرمن لیدونکو د خپرونې لومړۍ برخه مو پای ته ورسېدله، دوهمه برخه یې لا پاتې ده، زموږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. وایم راغلي یو د میرمن سویتا اکبري خواته. میرمن راته ووایاست چې کله نه تاسې په دنده باندې وګمارل شولې، دنده مو شروع کړله؟ ما مدت زیاد مصروف تحصیلات عالی خود بودم، قسمی که قبلا گفتم. به مدت 5 ماه میشه که من شاید اولین وظیفه خود را به طور رسمی در داخل افغانستان انجام میدم. من حیث مشاور مقام وزارت تحصیلات عالی در بخش تحقیقات علمی. قبلا هم وظایف داشتیم در بیرون از افغانستان که کار کردیم اما در داخل افغانستان اولین بار است که کار میکنیم. کله چې په افغانستان کې د افغان میرمنو په وضعیت باندې وغږیږو څومره بدلون د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ نسبت به سالهای قبل خوشبختانه بسیار تغییرات مثبت هم میتونیم در اینجا ببینیم. فعلا میبینیم که فرصت‌های کاری و تحصیلی برای خانم‌ها بیشتر است در افغانستان. این ما را خوشبین میسازه و همچنان خود خانم‌ها زیاد تلاش کردن در افغانستان تا بتوانند سهم خود و حقوق خود در افغانستان داشته باشند و یک خوشبختی مایی هم هست که دولت فعلا خیلی حمایتشان کرده تا بتوانند خانم‌ها در مقام خیلی خوب، مقام بلند هم در افغانستان کار کنند که خودم هم دی خوشبخت هستم که یکی از خانم‌ها خودم هستم و تانستیم از حق و حقوق خود تا حد داشته باشیم حق حقوق خود و کار کنیم در داخل افغانستان. مګر اوس هم ډېری په افغانستان کې ډېری خلک په دغه تشویش دي چې اوس هم یعنی په دولتي چارو کې چې کله میرمنې یا نارینه ګمارل کېږي یعنې زیاتره د دوی هغه یعنی ضوابط په نظر کې نه نیول کېږي، بیا هم هغه د روابطو مسئله ده. البته به این مسئله ما خیلی مقابل نشدیم.
طوری که خودم چطور در وزارت آمدم خیلی کوشش کرده بودم از قبل. تجربیاتم باعث شد که من در اینجا بتوانم کار کنم و خدمت برای وطن خود و خصوصا برای در بخش اکادمیک با پانتونها و وزارت داشته باشم. ممکن در افغانستان این وضعیت هنوز هم باشه که قبلا بود، واقعا روابط نسبت به ضوابط بیشتر ترجیح داده می شد، اما هنوز هم ممکن باشه، چون ما تا هنوز سر نخوردیم. قسمی که گفتم در افغانستان به مدت هم نبودم، اما اگر ما تلاش کنیم واقعا تجربیات خود داشته باشیم و میتونیم که از حق خود ما کوشش کنیم و از حق خود ما استفاده کنیم و جایی برسیم. کله چې په لوړو زده کړو کې ځکه تاسو په هغه مهمه برخه کې کار کوئ، د تحقیق برخه کې کار کوئ، څومره پیغلې یعنی دوی خوشبینه دي د لوړو زده کړو په خاطر باندې چې خپل لوړې زده کړې دلته په افغانستان کې پوره کړي، بعد هغې نه که کومه برخه یې تاسو پورې تړاو لري شي، یعنی څومره دوی خوشبینه دي په دغه برخه کې چې یو مېرمنې سره مخامخ کېږي؟ در این قسمت بر ارتباط سوال شما، خانم ها و آقایان هم گاهی به دفتر کاری می آیند و در کل همشان از ما تشویق میکنن و در خوشبین هستن، میگن که ما خوشحال هستیم که خانم در این مقام داریم. البته تنها من، خیلی خانم ها در مقام های خیلی خوبتر و بهتر در افغانستان هستن و ما همواره کوشش کردیم که هم در بخش آقایان اگر کار از دست میایه برشان انجام بدم، بیشترتر توجه میکنم که برای خانم ها اگر از دست کار میایه برشان انجام بدم. خصوصا کار ما مربوط به بیشتر مربوط به مسائل تحقیقی و اکادمیک استادای پندون ها میشه و همیشه خواستیم که در خدمت طبقه اوناس در بخش تحقیقاتشان، نشریاتشان و هر موضوعی که مربوط به علم و اکادمیک میشه در خدمتشان هستم. څومره اوس انجونې ته زړه ښه کوي چې خپلې لوړې زده کړې هم په افغانستان کې ترسره کړي، هم د هېواد نه بهر؟ در افغانستان زمینه‌های تحصیلی خوب برای تمام طبقات، هم گفته میتونیم برای ذکور و اناث وجود داره، میتونن درس بخوانن و همچنان برای طبقه اناث، برای خانم‌ها بیشتر میبینیم که فرصت‌های خوب تحصیلی و کاری همچنان برایشان وجود داره. اینا هم تلاش میکنن، گرچه هنوز هم محدودیت‌هایی هست برای خانم‌ها در شرایط فعلی افغانستان، اما دولت هم در این قسمت که ما همیشه دیدیم همواره تلاش کرده تا سهم خانم‌ها رو برشان بدن و در این هم ما خوشبختانه میبینم که خانم‌ها در کنار آقایان در اکثریت جاها در ادارات دولتی و غیر دولتی سهیم بودن و کار کردن که این میتونه یک دستاورد خوبه برای افغانستان باشه. در شرایط فعلی افغانستان که ما شما فعلا هستیم و میگذاریم در این شرایط، تا چه اندازه فامیلا با عقیده هستند که دختر خانمایشان میتونه بسیار به راحتی اگه در کشورهای خارجی برشان بورسیه اعلام میشه، اینا میرن ثبت نام میکنن، راجستر میکنن، باز کامیاب میشن، اجازه فامیلی برشان است، یا تا چه اندازه میتونه که اونا را قناعت بدین من حیث یک خانم؟ البته این یک موضوع خیلی خوب است که شما اشاره کردین. فعلا اکثریت از فامیلا شاید به این فکر باشند که ما اگر فرزند خود یا خصوصا دختر خود اجازه میتیم به بیرون از افغانستان برای تحصیل بره، ممکن مشکل در آینده از ایجاد شود. این موضوع را اصلا من رد میکنم، هیچ مشکل برای از اونها خلق نمیشه، برعکس آنها با افتخارات زیاد میتونن دوباره بر افغانستان برگردن بعد از تحصیلشان و میتونن که سربلندی برای فامیل هم اینا بیارن و سربلندی بر کشورشان همچنان. و پیام ما در این قسمت خصوصا بر فامیلایی هست که اگر شما درک کردین و احساس کردین که دختر شما توانایی داره که میتونه واقعا به اهداف خود که نمیتونه در داخل افغانستان او را تکمیل بکنه انجام بده، اما امکاناتش هست که در بیرون به اهداف خود برسه، لطفا اجازه بدن برن برای تحصیلات خود ادامه بدن و دوباره با دستاورد و با سربلندی بر افغانستان برگردن. کله چې د افغانستان وضعیت پرتله کړو د بهرنیو هیوادونو د محصلینو سره، تاسو څنګه پرتله کوئ؟ دلته د محصلینو وضعیت څنګه ده په خارج کې، په بهر کې د افغانو محصلینو وضعیت؟ یک تصویر کلی در ابتدا در خارج از کشور وقتی که من حیث افغان میریم ممکن بوده باشه قبلا
که من خودم 7 سال رفتم، 7 سال قبل رفتم، اما یک تصویر دیگه داشتن اونا از خانم‌های افغان در کل از افغان ها. و زمانی که ما در اونجا یک مدت را سپری کردیم و تحصیل کردیم، زیادتر با اونا در ارتباطات بودیم، همیشه اونا به این خوشبین بودن و همیشه میگفتن که ما محصولین افغان خیلی خوب یافتیم، هم از نگاه اخلاقی که با اونا برخورد میکنن ما را خیلی تشویق میکردن و هم از نگاه مسائل تحصیلی ما خیلی تلاش میکردیم. واقعا یک تعداد از افغان ها که من فقط یگانه محصول از طبقه اوناس بودم، دیگرش از طبقه ذکور بودن که رفتیم، خیلی خوب بود. یعنی در مقایسه با اینجا امکانات هست، اما در بیرون خیلی خوب هست که آدم برای و ادامه بده بر تحصیلش، مشکل وجود نداشت. کله چې تاسې هم د دندې په لور راځئ په لاره کې به ډېری ځوانان تاسې وینئ چې دوی لا هم یعنې د لوړو زده کړو څخه او د ابتدایي زده کړو څخه وروسته پاتې دي، څه احساس درته پیدا کیږي؟ البته من مدت 7 سال بیرون از افغانستان که بودم، خیلی میدیدم که جوانان در بیرون همواره تلاش میکنن تا تحصیل کنن. اهداف اساسی از اونا تحصیلشان هست، گرچه مشکلات اقتصادی در همه جا وجود داره، اونا هم مشکلات خود داشتن و به تحصیل خود مگر ادامه میدادن. در افغانستان زمان که آمدم دیدم که جوانای ما بعضایشان شاید اکثریتشان در سرک ها کار میکنن، در خیابان ها کار میکنن. برای من واقعا بسیار بسیار رنج آور هست وقتی که میبینم، حتی با خود فکر میکنم که چی کار کرده میتونم تا اینا را از این حالت نجات بدم. شاید یک موضوع بسیار کلان هست که از دست یک نفر یا 2 نفر نمیشه حل شوه یا مشکل از این حل شوه، مگر واقعا رنج آور هست. من خیلی خیلی در این قسمت تشویشم میکنم که چرا این چنین وضعیت در افغانستان هست. تنها دولت نه بلکه خود شخص هم میتونه سهم داشته باشه. دولت حمایتشان میکنه، اگر نیاز به کار دارن درست از کار بکنن، اگر امکانش هست در پهلوی کار تحصیل کنن و به تحصیل هم ادامه بدن. من ډېره زیاته خوشحاله اوسئ. تشکر. قدرمن لیدونکو، دا وه زموږ د دې ونې خپرونه چې ستاسو درانه خدمت او وړاندې تر بیا هم چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو پرې بخښونکي الله سپارم. د یو موټی سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله الله مو مل شه.